د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز اتباع د ژر تر ژره له دغه هیواده ووځي. محمد مهدي آزاد پرون د ایران په همدان ښار کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال دا خبرداری هم ورکړ چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایراني رسنیو له ډلې ایرنا خبري اژانس د خبر له مخې نوموړي له بهرني اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبره یې په کلونه یې دوی قربانه وغوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. ایراني چارواکي د غیر مجاز اتباع اصطلاح تر ډیره بې اسناده افغان کډوالو ته کاروي. دا خبرداری په داسې حال کې دی چې د ایران او اسرائیلو له جګړې وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلهییز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ UNHCR خبرداری ورکړی چې تیرې څو ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل شوي دي. دغه سازمان د جون په 28مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جون په 26مه په یوه ورځ 30,000 افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي دي. په بیان کې وړاندې راغلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 20 راهیسې له 640 زره ډیر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له 316 زره ډیر په جبري ډول له دغه هیواده ایستل شوي دي.